بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د کابل او انقرې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې. د هیواد د اوبو پر لا مهارولو د اوبو او انرژي وزیر ټینګار. او روسیا او اوکراین د یو درې ورځني اوربند په درشل کې. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نشنبه د غویي میاشتې 19 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس سید کریم هاشمي په کابل کې د ترکیه سفارت له شاردافر ایدین الدیس سره کتل. یا د خونې ویلي چې د دې کتنې کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا په ګډې پانګونې صادرات او د ګډې سوداګریزې شورا په جوړېدو خبرې کړې دي. دغه راز دواړو لوریو د اقتصادي همکاریو پر لا پراختیا هم ټینګار کړی دی. مولا محمد یونس اخونزاده د اوبو او انرژي وزارت سرپرست بغلان ولایت د خپل سفر پر مهال دغه ولایت د دوشي ولسوالۍ کې د کیلګي برېښنا بند له ساحې څخه لیدنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د یاد بند جیوتخنیکي مطالعات او تخنیکي څېړنې د وروستي پړاو ته رسېدلي او د فني ارزونو د بشپړولو چارې په جدي ډول روان دي. د یاد وزارت په وینا په هیواد کې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي او د افغانستان د اوبو د مهارولو او کرنې انرژي د تولید لپاره هڅې زیات شوې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر شکایتونه اوریدلو وزارت وایي چې په غزني، غور، بلخ، نیمروز، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې 90 ښځې له بېلابېلو ستونزو ژغورل دي. د یاد وزارت په وینا دغه ښځې چې د ځینو ناپسندو رواجونو له امله له کورنۍ تاوتریخوالي، د نفقې نه ورکړې او روحي جسمي ځورونې سره مخ وي، د دې وزارت د محتسبینو په منځګړیتوب خپلو شرعي حقونو ته رسېدلي دي. او روسي خبر ده چې روسیا او اوکراین د جمعې په ورځ تایید کړه چې د امریکا په منځګړیتوب یې د 3 ورځني اوربند پر سر هوکړه کړې ده. هغه اوربند چې ټاکل شوی د مې میاشتې له 9 تر 11 پورې عملي شي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله څرګنده کړې چې دغه لنډمهاله اوربند وغځول شي او دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې خبرې د دوام لپاره زمینه برابره شي. قدرمند کل عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.